سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب يرفع بهذا الأقوام ويدعو به الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. جاءته لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اوچت آواز و شاباس. ماشاءاللہ غټ مجمد آواز نه راځي. شاباس په اوچت آواز و شاباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. زما معزز ددے جماعت مدرسے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری امیر شاہ سے دامت برکاتہم العالیہ اور دے خل گلالو مشومانو استاذان حضرت مولانا قاری ذاکر اللہ سے دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری نثار سے دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ قاری شہاب سے دامت برکاتہم العالیہ، دارد مدرسے استاذان محترم چنن دا باغ و بہار جوڑ کڑے دے اللہ ری ددی پا عمرونو کی برکتو نواچے ٹول پی امینو آئے او دا علاقہ بدرگا پر اسٹیج بانے خیستہ علماء ناستی چار چاپیر علماء کاری خیستہ پٹکی مبارک پسر لگا دا دوانو جہانو سردار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت اپنا اکڑی اور دیر سپینگیری مشران حاجیان حضرات خول مخبل تراغلی دے اللہ تعالیٰ دی دے ٹولو ماشومانو دے مشرانو دے علماء او دے نیکانو خلقو دا حضری دی قبول و منظور او گرزے رون دیر مبارک مخبل لے او دیر خول خبری دی ستا سوڑان دے بانے روڑما ذکر مخبل چھے دے موضوع دا قرآن دا اللہ رب العالمین دوانو جہانو سردار جناب محمد رسول اللہ مصر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا آواز وائی ہاں آواز نرازی آواز براکوئی شابہ سے صلی اللہ دغشان پوچھتا آواز دا اللہ رب العالمین پدا سے خلقو بانے 50 رحمتون نازلی طولو ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ مرادی زینا چیزیں چیز اللہ رب العالمین پرے درود شریف پوائلو بانے زما استاسو دا طولو مغفرت کلی طولو ہے سبحان اللہ او سوک چے درود شریف ہوئے اللہ رب العالمین تا دا خلق چے دے دعوتا رب العالمین تا دیر خوختی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائی چے سوک پا دوانو جہانو سردار محمد رسول اللہ ٹھولو ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہوئی چے سوک پا ما بانے یو پیر درود شریف ہوئی اللہ رب العالمین پا دے بندہ بانے لس رحمتون و سلامون را لگی ٹھولو ہے سبحان او کو بیائی وظیفہ جوڑا کڑا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائی سل کرت دورز درود شریف ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی وسط درود شریف دا دے کمال گورا نبی علیہ السلام مبارک ہوئی دے انسان تا اللہ رب العالمین 100 حاجتوں نے پورا کٹو ہے سبحان اللہ مخفل نبا پاسو نبا موبائل راخلو نبا موبائل راخلو نبا پاسو نبا کینو زما توجہ بنا خراب ہوئی دا بیات ساتے کم یو مرگر پاسے دو صبح آواز اور کم چھ سکے بیا بخپکی گینا زما چھ کم سے کہ بیانی زد خلقو تداول خپل پریس خیمہ چھ بیا زمانہ پریشانہ کی گینا او دیزے کے برتے ہو خبرو کم بیا بدی حدیث تلار شا اس گو رہا دے خبری تا دے مجلس کے پاسے دو بیا دبیتا ہو گو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قاری طویب رحمت اللہ علیہ خطبات کتاب کی لکھی وی فرمائی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عمر آخری عمر دے آخری عمر سٹیج کے روان دے وی فرمائی زویناس دے مدرسہ کی سکے درس و تدریس کی سکے آواز راکے لکہ دے بچو تا چھ زمانگا قاری ذاکر اللہ صاحبو اور سرا قاری نثار صاحب ہوتا قرآن خود اس گورا قرآن ہوتا خود
نو دغه شان د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی ناست دی فرمای دا هغه زوی چې د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه دی څوک دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو طالب ته وی لاړ شه وی زمونږ د کور نه ماله ګیلاس کې اوبه راوړه څه راوړه ګیلاس کې اوبه راوړه وی فرمای چې کله طالب راغی دروازې وډبوله وی استاد محترم اوبه غواړي وی فرمای شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایل انا لله و انا الیه راجعون و زما د کور نه د علم رڼا چې ده دا تې ووتله لکه زما زوی درس ته ناست دی او دی اوبه غواړي د قرآن حدیث درس ته ناست دی دی اوبه غواړي د قرآن بېعزتي او بې حرمتي ترې وشوه بې ادبي یې وکړه لکه نن تاسو ته مه پاسې او کښېنئ دا پاسېدلو څومره غټ نقصان وی فرمای بیبي ورته وفرمایل وی خاونده لا داسې خبره مه کوه صبر وکړه زه ولې اوبه لېږم وی فرمای بیبي د هغې وخت بیبي وه د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه مور وه ورته ویې فرمایل وی طالب له اوبه ورکړلې او په اوبو کې اوبه یې ورنه کړې سرکه یې وله ورکړه څه یې وله ورکړه سرکه یې وله ورکړه وی فرمای چې سرکه له ویړه او اوبه استاد محترم شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یې کېښوده وی فرمای هغه دومره تند یې اغستی و چې هغه سرکه یې څه کړله ټوله یې وڅکله ښه وی فرمای بیبي ورته وی شاه ولی الله رحمت الله علیه ته وفرمیل لږ صبر وکړه اوس په ما ته ریزلټ راشي چې آیا زمونږ د کور نه د علم رڼا ووتله او که نه بې ادبي وشوله صبر وکړه